الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یورو پوښتنه کړې ده چې مونږ یو مسجد جوړوو، د دې مسجد د جوړولو لپاره غیر مسلم یو څه پیسې راکړي دي، دا په مسجد کې مصرف کو کنه؟ معززو کچېرې دغه کافر غیر مسلم د ثواب په نیت باندې د دوی دا عقیده وي دا یو ښه کار دی، په دې نیت یې د مسجد لپاره چنده یا پیسې ورکړي وي، نو دا پی نفسه ذاتن جایز عمل دی، په مسجد کې مصرف کوي. او که دغه پیسې یا د چنده د مسجد لپاره ورکوي خو پر مسلمانانو احسان اچوي یا پر دې مسجد یا مدرسه احسان اچوي، نو بیا په دې حالت کې د کافر پیسې یا چنده په مسجد یا مدرسه کې مخرڅوي، بیرته ور واپس کوي. عمده دوه شرایط دي چې د غیر مسلمانانو پیسې په مسجد یا مدرسه کې د لګولو لپاره. اول شرط دا دی چې دا کافر به په خپله خوښه د چنده د پیسې د مسجد یا مدرسې لپاره ورکوي، د چا د خوا به زور نه وي پر برابر. دویم شرط دا دی چې د ده به عقیده دا وي چې دا یو ښه کار دی، په دې نیت باندې دا پیسې یا دا چنده ورکوي. دا نیت به یې نه وي، دا خیال او فکر به یې نه وي چې زه نن د مسلمانانو د مسجد سره ښه کوم، پیسې ورکوم، سبا به مسلمانان زما د مذهبي مراسمو لپاره پیسې راکړي، زما د مذهبي عبادت خانو لپاره به پیسې راکړي، دا نیت به یې نه وي. دا شرعي مسله ده، لیکن د مسلمان تاجر دپاره دا ډېره د بېغیرتیا خبره ده چې دی ډېر زیات شتمن او مالدار وي، په دې صورت کې بیا هم یو کافر یو هندو غیر مسلم د مسلمان په مسجد کې چنده ورکوي، پیسې ورکوي، لیکن هغه تجار هغه شتمن مسلمان پیسې راغونډوي، د ځان سره ږدي او یا په بینکونو کې جمع کوي. رد المحتار 4 جلد 341 صفحه، البحر الرائق 5 جلد 190 صفحه، امداد